او په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د وینډوز د تاریخچې په باره کې لږ وغږېږم. که چیرې تاسو خپل کمپیوټر خلاص کړئ یا د اول وار دپاره کمپیوټر خلاص کړی وي، تاسو کیدلی شي په دغه رقم باندې یو شکل ووینئ. په اوس وختو کې وینډوز 11 دی یا په تېرو وختو کې که چیرې تاسو همداسې ولاړ شئ په انټرنټ کې سرچ کړئ، تاسو به د وینډوز رقمونه ووینئ. نو په اول وار باندې چې کله وینډوز دغه خپله اساس او بنیاد کېښود، دا د تاسو په یاد وي په زاړه کمپیوټر کې مو ډېر لیدلي وي، په وینډوز وسټا وه، وینډوز ایکس پي وه، ۵۹ وه، په ۲ وه، ۲۰۰۶ وه، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، اوس ۲۰۱۱ او حتی ۲۰۱۶ پیدا شوي دي. صحیح ده. د اول وار دپاره چې کله د مایکروسافټ کمپنۍ په 1985 اتیا کال کې یو پروګرام جوړ کړ د وینډوز په نامه باندې، دا یو ډېر غټ کار یې وکړ. د دنیا د کمپیوټر دنیا ته یې یو غټه دروازه خلاصه کړله چې په دې کې زښته ډېر کارونه وشول. د هغه نه وروسته وینډوز 1، وینډوز 2، وینډوز 3، 95، 98، 2000 ایکس پي. ایکس پي د ما خپله ډېر خوښېده، د دې په خاطر باندې چې وینډوز ایکس پي ډېر ښه شیان درلود. وروسته د هغه نه بیا وینډوز 7 چې راغله یا وینډوز 7، دا ډېر جالب و، ډېر فعال. په افغانستان کې امکان لري اوس هم خلک د وینډوز 7 نه ډېر استفاده وکړي، مګر په پرمختللې دنیا کې خلک هک کولی نه شي، نو هغه کاپي ورژنونه یې نشته دي، اوس دله مجبور نوي ورژنونه واخلي. نو اوس هغه تا 2008 او 2014 یې وتلي دي چې ډېر تفاوت نه لري، مګر وینډوز هماغه وینډوز دی، کار ټول هماغه یو رقم که فقط ځینې فیچرونه، ځینې صفتونه یې نوي کې راغلي دي چې هغه په اسانۍ سره باندې کار کړلی شي. نو دا د وینډوز یوه تاریخچه وه. تنها دا هم په یاد وي چې په اول وار باندې په 1985 اتیا کال کې جوړ شوی دی او هر کال یا هر څو کاله وروسته د ده ورژنونه تغییرېږي.